ډیره مننه چې مرکې ته حاضر شوئ. که د خپلې ادارې په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول اداره ده او په کومو برخو کې کار کوي. د کډوالو لپاره د خدماتو دغه اداره د تکزاس په سن انټونیو ښار کې یوه خپلواکه غیر انتفاعي ایجنسي ده. زه د دغه ایجنسۍ یو له بنسټي ښودونکو څخه یم چې 15 کاله پخوا مو کار پیل کړ. 2008 او 2009 زموږ د کار لومړي کلونه وو او کوم افغان زده کوونکي یا کارکوونکي دلته نه وو. په تیرو 15 کلونو کې مو شاوخوا 15 بېلابېلو هیوادونو قانوني ځای پر ځای شویو کډوالو سره مرسته کړې. زموږ د کار په پیل کې ډیری مهاجرین د عراق، برما، نیپال، ایران، کانګو او ځینو افریقایي هیوادونو څخه وو. خو په 2021 کال کې د افغانستان د جمهوریت له سقوط نه وروسته موږ ولیدل چې ګڼ شمېر افغانانو سن انټونیو ته راتګ پیل کړ او دا زما لپاره لومړنۍ تجربه وه. څو په خپل ګاونډ کې افغانانو وینم چې د سن انټونیو د اوسیدونکو او مهاجرتي ادارو مرستو ته یې اړتیا درلوده. اوس په 2025 کال کې زموږ ډیری مراجعین افغانان دي. دغه اداره کډوالو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟ موږ ډیره علاقه لرو خلکو سره مرسته وکړو څو زده کړي چې څه ډول کولی شي په متحده ایالاتو کې بریالیتوب ته ورسیږي. په دغه هیواد کې ژوند کولی شي ښېګڼې ولري او کیدای شي د نویو راغلو لپاره ډیر سخت هم تمام شي. هغه خلک چې په ژبه نه پوهیږي، روغتیایي او ښوونیزو سیستمونو سره بلدتیا ونه لري، هغوی ډیرو لارښوونو ته اړتیا لري. نو په همدې اساس موږ د دوی لپاره د کلتوري لارښوونو یو منبع یو. موږ خلکو سره مرسته کوو څو روغتیایي منابعو ته د خپلو روغتیایي ساتنې لپاره او همدارنګه ښوونیزو او کارموندنې برخې ته لاسرسی پیدا کړي. موږ هر څه د دوی لپاره کولی شو. موږ له خپلو مراجعینو سره کار کوو څو دوی وهڅوو چې په سن انټونیو کې له ټولو شته فرصتونو څخه ګټه واخلي او موږ دوی ته د ګټورو مرستو ترلاسه کولو په برخه کې لارښوونه کوو. دغه اداره مالي ملاتړ له کوم ځای ترلاسه کوي؟ موږ له دولت څخه پیسې نه ترلاسه کوو او نه هم دولت څخه پیسې غواړو. زموږ مالي ملاتړ خصوصي اشخاص او مرستندویه تمویلونکي دي. موږ څو تمویلونکي لرو چې د روغتیایي خدماتو او د ماشومانو لپاره د ښوونځي موادو په چمتو کولو کې مرسته کوي. موږ سره د خوړو په برخه کې یوه اداره همکاري کوي. لویه برخه پیسې چې موږ ترلاسه کوو هغه د عامو خلکو څخه دي. ځینې وخت خلک $5 او ځینې وخت ډیره مرسته کوي چې په ټوله کې موږ دغه پیسې خپلو مراجعینو ته د خدماتو په برابرولو کې لګوو. آیا ارقام لرئ چې تر اوسه پورې مو څومره کډوالو سره مرسته کړي؟ موږ د ټولو هغو خلکو شمیر چې ورسره مرسته کوو ساتو. په تیرو 15 کلونو کې موږ له 14,000 څخه ډیرو کډوالو سره مرسته کړې. ټول خلک په سن انټونیو کې نه پاتې کیږي. ځینې وخت خلک د ښو خدماتو ترلاسه کولو او ښه کاري فرصتونو د پیدا کولو له امله نورو ایالتونو ته ځي. خو په حقیقت کې موږ 14,000 خلکو سره مرسته کړې چې له دې ډلې یوازې د 2021 کال څخه مو تر دې مهاله 6,000 څخه ډیر افغانان سره مرسته کړې. نو دا هغه د افغانانو شمیر دی چې اوس مهال موږ سره ثبت دي او موږ ورسره مرسته کوو. لکه څنګه چې پوهیږي نوې ادارې د کډوالو ټول پروګرامونه او بهرنۍ مرستې وځنډولې. د دغو مرستو ځنډ څومره تاثیرات ستاسو پر کارونو درلود؟ We are also very surprised and sad that so many negative changes have taken place in the last 2 months. موږ ته هم ډیره حیرانونکې ده او خفه یو چې په تیرو 2 میاشتو کې ګڼ شمېر منفي بدلونونه رامنځته شوي. د نوې ادارې په رامنځته کېدو زموږ فدرال حکومت پریکړه وکړه چې په ټوله امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدو له ایجنسیو سره خپل مالي ملاتړ ودروي. نو له همدې امله د مرستو بندېدو دلته په سن انټونیو کې پر ګڼ شمېر کورنیو تاثیر درلود. خو دا چې موږ د فدرال حکومت پیسې نه اخلو نو خپله نهایي هڅه کوو چې هغه کورنۍ سره مرسته او ورته لارښوونه وکړو چې هغوی نور د خپلو کیسونو په برخه کې د بیا میشتېدو پروګرامونو ملاتړ نه لري. موږ پوهیږو چې دا سخت وضعیت دی او همدارنګه دا زموږ لپاره یو چلنج هم دی. خو موږ خلک نه ناامیده کوو. په ځینو برخو کې مرسته کولی شو او په ځینو برخو کې له مرسته کولو عاجز یو. Some things we can help with and some things we cannot help with. But we're doing the best we can.
خو موږ خپله هڅه کوو څو هغه څه وکړو چې په توان مو پوره وي. په نړیواله کچه د ځینو مرستو او پروګرامونو بندېدل خواشینونکې ده. موږ ډېر خواشیني یو چې له دې وروسته به موږ امریکا ته د کډوالو راتګ ونه لرو. Not be getting any new refugees in America. I think that's a big mistake, but زما په اند دا یوه لویه تېروتنه ده، خو دا اوس یو حقیقت دی چې د هېواد په اړه تصمیم نیولی او ترسره کوي. هغه چې عملاً راغلي او دلته اوسیږي کېدای شي چې ورته سخته تمامه شي او دا به همدارنګه زما کارکوونکو ته هم سخته وي، ځکه موږ ډېر څه کوو. موږ یوازې شاوخوا 6 تنه کارکوونکي لرو چې هره ورځ له 10 تر 40 تنه سره مرسته کوي. 30 to 40 people every day. لکه څنګه چې پوهیږئ د کډوالو ایجنسۍ وتړل شوې، د دغو ایجنسیو تړلو سره ستاسو په مراجعینو کې څومره ډیروالی راغلی دی؟ Fortunately, most Afghans come to see us even before the resettlement. خوشبختانه باید ووایو حتی د بیا میشتېدو ایجنسیو له تړل کېدو وړاندې هم یو شمېر افغانانو موږ ته مراجعه کوله. ډېری خلک چې نن موږ ته مراجعه کوي دوی زموږ په اړه لا له وړاندې معلومات درلودل. موږ له ډېر پخوا څخه پر کار بوخت یو، خو اوس موږ خلک وینو چې نشي کولی د خپل کور کرایه ورکړي. موږ دومره پیسې نه ترلاسه کوو چې هر چاته د کور کرایه ورکړو، دا ناممکنه ده. خو موږ کولی شو ځینې مرستې وکړو، لکه د بیړنیو خوړو او ماشومانو وسایلو په برخه کې مرسته، او که چیرې څوک ناروغ وي هغوی روغتیایي مرکزونو ته معرفي کړو. Babies that need diapers, we can help with connecting people to healthcare. موږ یو تن لرو چې خلکو سره د صحي بیمې په برخه کې مرسته کوي. موږ همیش دا کارونه کړي او موږ به دغه خدماتو ته ادامه ورکړو. اوس یوازې توپیر دا دی چې خلک د پخوا په پرتله ډېرو مرستو ته اړتیا لري. Just that people have more needs than they used to have. هغه کډوال چې دلته اوسیږي او تاسو ته مراجعه کوي د کومو لویو اساسي خنډونو سره مخ دي؟ The main challenges for people in our experience is culture, language. زموږ د تجربې په اساس د خلکو اساسي ستونزې د کلتور، ژبې، ترانسپورتي سیستم او کارموندنې په برخو کې دي. که چیرې خلک یو لار پیدا کړي او ژبه زده کړي نو د کارموندنې چانس به یې لوړ شي، او هغه خلک چې په انګلیسي خبرې نشي کولی نو لا ډېرو ستونزو سره به مخ شي. انګلیسي ژبې زده کړه سخته ده، خو خلک باید هڅه وکړي. It's hard to learn English, but people should try. We have English classes almost every day. موږ تقریبا هره ورځ د انګلیسي ژبې ټولګي لرو. موږ د ښځو او نارینه‌و لپاره ټولګي لرو. موږ خلکو ته زمینه برابره کړې چې هڅه وکړي او د امریکا کلتور سره بلد شي، ځکه زموږ کلتور له افغانستان سره توپیر لري. Our culture is different from Afghanistan. This is not the same as Afghanistan. دا ځای د افغانستان په څیر نه دی. موږ خپل قوانین او سیستم لرو او دا ډېر وخت نیسي څو خلک زده کړي چې څه ډول د دغه سیستم له مخې ژوند وکړي. خو غواړم ووایم که چیرې نوي راغلي افغان کډوال قوي هڅه او کار وکړي او خپل مسؤلیت ترسره کړي نو موږ به ورته لارښوونې وکړو او خپل مسؤلیت به ترسره کړو، خو موږ نشو کولی هر څه تاسو ته وکړو. But we cannot do everything. تاسې د کډوالو په اړه د نوې ادارې پالیسي څه ډول ارزوئ؟ We are a refugee serving organization. Some of the best people I've ever met in my whole life. مونږ کډوال ته د خدماتو اداره یو مازینه فوق‌العاده خو خلکو سره ولیدل چې په خپل ټول ژوند کې ورسره مخ شوي نه وو. ډېری کډوال نه ستړي کېدونکي کار کوي. دوی رښتیني ښه خلک او ښې کورنۍ دي. د دوی ماشومان بااستعداده دي او ډېر علاقه لري چې زده کړې وکړي. په تېرو 15 کلونو کې هغه خلکو سره چې ما ولیدل پر ما یې حتی تاثیرات درلودل او زه یې وهڅولم چې یو ښه شخص واوسم. زه د حکومت له دې پلان سره موافقه نه یم چې له مخې کډوال زموږ له هېواد څخه ایستل کېږي. زه فکر کوم دا کار به په راتلونکي کې زموږ هېواد ته ډېر زیان ورسوي. که چیرې زموږ هېواد د رغونې لپاره د کډوالو راتګ بند شي، دا هېواد له نورو هېوادونو څخه د راغلو خلکو په واسطه رامنځته شوی. زما خپله کورنۍ، زما نیکونه او زما د خاوند نیکونه له نورو هېوادونو څخه دلته راغلي. د هغوی د سخت زیار او قربانیو په پایله کې نن موږ ښه ژوند لرو. له هر لحاظه بشپړ او سرمایه دار ژوند نه دی، خو موږ ښه ژوند لرو او ډېرې موقعې مو په لاس کې دي. او زه دا چانسونه د هر هغه چا لپاره غواړم چې امریکا متحده ایالاتو ته نوي راغلي، خو سخت زیار ته اړتیا ده. که چیرې د کار اراده لرئ، که چیرې غواړئ هغه خلکو نه مرسته وغواړئ چې غواړي تاسو ته لارښوونه وکړي، نو زما پان په دې سره به مو د خاوند، مېرمنې او ماشومانو ژوند ښه شي. For husbands, wives and children. تاسې پوهیږئ چې ډېری افغانانو امریکا سره کار کړی، اوس مهال په زرګونه یې په پاکستان او افغانستان او نورو هیوادونو کې بند پاتې. وروستیو اجرایي فرمانونو دوی سخت اندېښمن کړي.
هغوی چې پاکستان کې دي بیرته افغانستان ته ګرځېدل سخت دي او هغوی چې په افغانستان کې دي پټ دي. تاسو د کډوالو پروګرامونو ځنډول د هغو افغانانو لپاره چې امریکا متحده ایالاتو سره یې کار کړی څه ډول ګڼئ؟ ستاسو په اند که چیرې دا پروګرامونه بیرته پیل نشي پایله به یې څه وي او د بدو پایلو مسؤل به یې څوک ګڼل کیږي؟ I don't know what our government is going to do regarding the future of Afghans. زه نه پوهیږم چې زموږ حکومت د افغانانو د راتلونکي په اړه څه کوي. زه هم دومره پوهیږم هغه افغانان چې عملاً دلته دي د نظامي ډلو لخوا یې ډېر هرکلی او قدرداني کیږي. په سن انټونیو کې ټولې نظامي کورنۍ افغان کورنۍ قبلوي او درناوی یې کوي. Respect and accept Afghans. Sometimes we even get help from veterans who want ځینې وخت موږ سره پخواني نظامیان حتی مرسته کوي ځکه دوی په افغانستان کې د ائتلاف ځواکونو غړي وو. دوی د افغان رضاکارانو، نظامیانو او ډاکټرانو د کار قدرداني کوي. دوی افغانان سره مینه او ژور نږدېوالی لري. زه نه پوهیږم چې زموږ حکومت به بالاخره څه پرېکړه وکړي، خو زه په یو څه پوهیږم، هغه دا چې نظامي ټولنه به دې ته چمتو نشي چې چاته اجازه ورکړي څو په دې هیواد کې افغانانو سره تبعیضي چلند وشي یا وځورول شي. will not stand by and allow Afghans in this country to be discriminated against or persecuted in any way. That being said, غواړم ووایم چې زه پر خپل حکومت هیڅ کوم تاثیرات یا واک نه لرم. زه نه پوهیږم چې په راتلونکي څو کلونو کې به نړیوال سیاست کوم خواته لاړ شي. موږ تازه نوې اداره تجربه کوو او په یو یا دوه میاشتو کې موږ وینو چې په ټوله نړۍ کې ځینې ډېر سخت مسایل رامنځته شوي. هیڅوک نه پوهیږي چې راتلونکي په څه اړه هیله ولري. هغه څه چې موږ کولی شو دا هغه دي چې موږ په دې هیواد کې حق لرو چې له دولت څخه غوښتنه وکړو. دا په دې معنی چې موږ حق لرو څو په آزاده توګه غږ پورته کړو. موږ د دې حق لرو چې په کانګرس کې خپل استازو او حکومت ته لیک واستو او غوښتنه وکړو چې لطفا د هغه خلکو ساتنه وکړي چې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کار د افغانانو او همدارنګه نورو خلکو لپاره هم کېدای شي چې ګواښ سره مخ دي یا مخه ګرځېدلي. And that goes for Afghans, but that also goes for other groups that are being that are afraid, that are being I will say targeted, but I don't know if that's the right word. Any group that is feeling threatened or vulnerable right now. There are a lot of things we can do by letting Congress د هر هغې ډلې لپاره چې ګواښ سره مخ دي ډېر کار کولی شو څو کانګرس او حکومت ته لیک واستوو چې موږ د ځینو پالیسیو سره موافق نه یو چې فدرال حکومت د عملي کولو هڅه کوي. غواړم ووایم هغه افغانان چې اوس دایمي اوسیدونکي دي په راتلونکو 15 کلونو کې کېدای شي د امریکا اصلي اوسیدونکي شي. غواړم تاسو ته یادونه وکړم نن چې تاسو دلته یاست تاسو نور کډوال نه یاست. تاسو اوس د امریکا متحده ایالاتو برخه یاست. تاسو زما د ګاونډ برخه یاست. تاسو هغه حق باید ولرئ چې زه لرم. should be, and I want you to think about your rights being the same as mine. نو په دې اساس تاسو باید زموږ د حکومت او اساسي قانون واقعیت ته درناوی وکړئ چې د خلکو د ساتنې، د بیان ازادي او ستاسو د مذهب ساتنې او حکومت څخه د حق غوښتلو لپاره جوړ شوی. هڅه وکړئ چې د خپلو حقونو په اړه پوه شئ او خپلو ماشومانو ته یې ور زده کړئ. ستاسو ماشومان به ستاسو سره مرسته وکړي ځکه دوی ښوونځیو کې د امریکا د حکومت په اړه زده کړې کوي. موږ غواړو پوه شو چې په راتلونکي کې زموږ د هیواد دیموکراسي څنګه کېدای شي وساتل شي. رایه ورکوونکي شئ، په سوله ییزه لار په خپله ټولنه کې داخل شئ او په سوله ییزه توګه حکومت ته ووایاست چې د ځینو قوانینو سره چې موافق نه یاست څه ډول احساس لرئ. دلته په سن انټونیو کې میشتو افغانانو لپاره او هغوی چې نورو هیوادونو کې بند پاتې څه پیغام لرئ؟ I do worry about people that are stuck in other countries, but I do not know what the زه د هغو خلکو په اړه اندېښمنه یم چې په نورو هیوادونو کې بند پاتې، خو زه نه پوهیږم چې حل لاره څه ده. زه نه پوهیږم چې په نورو هیوادونو کې سیاست او حکومتي جوړښتونه څه ډول دي. زه همدومره پوهیږم چې په نړۍ کې اوس ډېر خلک ګواښ سره مخ دي. په ډېرو هیوادونو کې جګړې او تاوتریخوالی روان دی. د تاوتریخوالي لویه برخه قربانیان ماشومان او میرمنې دي. Victims of conflict are women and children. For the Afghan community here in San Antonio, I will
په سان انټونیو کې افغان ټولنې ته غواړم ووایم زه تاسو ته عذر کوم چې خپل ماشومان او میرمنو ته اجازه ورکړئ څو د خپلو حقونو په اړه پوه شي خپل میرمنو ته اجازه ورکړئ چې ښوونځیو او کار ته لاړ شي او خپل ماشومان پرېږدئ چې ښوونځیو ته لاړ شي ځکه ستاسو ماشومان چې کله فارغ شي نو ډاکټران انجینران او ښوونکي به شي چې په دې سره ستاسو ټوله کورنۍ به لوړ مقام ته ورسیږي اوس که څه هم حالت ډېر ښه نه دی خو د وخت په تېرېدو سره به سم شي په تېرو 15 کلونو کې زه د دې شاهده یم چې ځینې ځوانان ډېر پرمختګ کړی انجینران او ډاکټران شول او اوس د هغوی کورنۍ ډېر ښه حالت کې قرار لري very, very well and become doctors and engineers and their families are in a much better place right now. د مرکې لپاره ډیره مننه. مننه تاسو ته هر کله I appreciate it.